الله پاک ته موږ ته معافي وکړي. دا حدیث تاسو په خپل وګورئ ملګرو. حدیث نبوی ہے کہ مسجد میں دنیاوی معاملات پر بات چیت کرنے والوں کے پاس مت بیٹھو. اللہ کو ان لوگوں کی ضرورت نہیں. لیکن اللہ پاک تا د دې خلکو ضرورت نشته دی او موږ ډېر زیات ګناهګار یو. الله پاک ته موږ ته معافي وکړي. څنګه امیر صاحب پښتون یې که نه؟ ته کوم دی د کوم دی د پېښور کې ماشاءالله ډېر کسان دي. ټول پېښور ډېر موږ بس د مردانه راغلي یارانو سره هم یاران مې راغلي. ښه بس پېښور او مردان غرونه دي که نه ورې دواړه پېښور باندې مین زور ښه مردان مې هم کلی دی. مردان هم کلی دی بالکل. مونږ کلی دی تاسو پوه شئ. مردان مې هم کلی دی. نوښار کې هم یاران شو شاګونه مردان ته مې واده کړی. الله دې موږ باندې رحم وکړي یاره. والله بس چې کله کله زلزله شي که نه نو خلکو ته بیا دغه وریا شي الله پاک ورته وریا شي او چې کله زلزلې دغه هیر شي نو بیا خلکو نه هر څه هیر والله چې څه یې وکړل په کومې لاړل او کوم لارې اختیار کړل څه پیغام الله پاک د خوشحال ساته آباد اوسې د پېښور او پېښور کې په خپله زما تره دی نو که ما سره د یو کپ چی اوس ګلان مه کوه یخ د باندې څکلی ښه مه کوه نور ښه یې که نه خوشحاله شي عزتمند شي. حدیث نبوي دی د عمل کولو توفیق ته موږ کې الله پاک راکړي.